بیا هم ستړي مشئ ډېرو قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې مخکې ویلي وو، نن راسره په خپرونه کې ښاغلی ولي محمد د ځغاستې هغه نابینا لوبغاړی چې په دې وروستیو کې په لندن کې د افغانستان لپاره د سرو زرو مډال لاسته راوړی دی او د لامبو وهلو په ډګر کې هم راتلونکي لپاره آمادګیانې نیسي، سیالۍ لري. نو ښاغلی ولي محمد نوري راسره د سکایپ له لارې میلمه دی، په همدې موضوعاتو سره خبرې اترې لرو. نوري صاحب ستړي مشئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ستر واکمن خدای جل جلاله په نامه سلام تاسو ته، همدارنګه یو ځانګړی سلام لیدونکو او اورېدونکو ته. زه بیا هم ولي محمد نوري د افغانستان د ځغاستې نابینا لوبغاړی په ضمن کې د همدغو لوبو نړیوال اتل میشت په لندن کې. ډېره مننه ژوندی اوسئ. نوري صاحب لومړی خو درته د تېرې سیالۍ مبارکي وایم. مننه تاسو ته د مبارکي ټول افغانستان ولس د مبارکي. دا راته وایئ نوري صاحب، دا چې تاسې نابینا یاست، څه نه وینئ، نو څنګه مو ځغاستې ته مخه کړه؟ قدرمنه وروره، ځغاسته خو یو نابینا لپاره اسانه کار نه ده، خو چا سره چې د وطن مینه وي نو هر کار کولی شي. په غربي دنیا کې په لندن کې دلته د معلوم لپاره هر ډول زمینه سازي شوې ده، تر څو پکې هغوی خپله تمرینات وکړي، که هغه د منډې په برخه کې وي که په نورو برخو کې وي. نو ما لپاره مشکله نه ده چې زه د مشکل سره یم په ځغاسته کې، ما اسانه خبره ده. ښه نوري صاحب، د دې تېرې سیالۍ په اړه راته ووایه، څو کسانو پکې ګډون کړی او د کوم هېوادونو څخه و؟ مننه. لکه څرنګه چې ما دوستان اکثریت خبر لري، هېوادوال خبر لري، دغه تېره سیالي چې په نامه د کرکټ چمپیون نړیواله یادېدله، دا په انګلند کې ترسره شوله په لندن کې. په دغه سیالۍ کې 1500 لوبغاړو ګډون لره، په لندن نه پکې لوبغاړي وو، په یورپ نه پکې لوبغاړي وو. معلومه نه وه خو نورو هېوادونو هم پکې لوبغاړي شتون لره. لنې کمرغه ما پکې د افغانستان استازیتوب کوم په دغه سیالۍ کې. ښه، د دې سیالیو لپاره تاسو څومره تمرینات وکړل؟ هرې سیالۍ لپاره زه ځانګړي چمتووالی لرم. زما دغه سیالۍ د چمپیون لوبې ولې او 10 کیلومتره منډه وله. د دې نه مخکې 40 شپې ما ځانګړي تمرینات لرل، په هره برخه کې، په منډه کې، په فټنس باندې مې کار کوه، په سټامینا په نفس باندې مې کار کوه، کمبینیشن مې برابر ساته. 40 ورځې زه قرنطین کوم، ما دغه سیالۍ ته آماده شم. کله مو چې سیالۍ وګټله په افغانستان کې د چا لخوا وستایل شوله او څومره ډاډګرینه یې درکړه؟ مننه. دغه سیالۍ کې چې ما د افغانستان لپاره قهرماني ترلاسه کړله، واقعا زه له ډېر تود هرکلي سره مخ شوم. البته د سوشل میډیا په صفحو باندې د افغانستان ټول غیرتي ولس پوسټونه وکړل، د افغانستان مشرانو سیاسي پوسټونه زما د تطبیقي کړي ول، لکه د پخواني ولسمشر حامد کرزي صاحب پوسټ کړی د مبارکۍ، همدارنګه کنډکټر صاحب عبدالله پوسټ کړی د مبارکۍ، همدارنګه ډېری مشرانو زنګونه راوهلي وو د مبارکۍ په خاطر باندې. نو زه ډېر هرکلي سره مخ شوم د دغه بریا په خاطر باندې. دا بریا د ټول افغانستان ته بیا مبارک وي. ټول زه د زړه له کومې مننه کوم هر چا چې زما دغه سیالي دغه مبارکي تجدید کړې ده. ټول د ټول آباد الله دې ما ته توفیق راکړي چې د مبارکۍ ته همیشه دوام ورکړي، چې افغانستان لپاره په راتلونکو سیالیو کې هم بریا ترلاسه کړم. نوري صاحب، کله مو د داسې یو مقام فکر کړی و چې تاسې به داسې یو مقام لاسته راوړئ؟ طبعا هر لوبغاړی هڅه کوي، کوښښ کوي چې لومړی مقام دې ترلاسه کړي. د دغسې سیالۍ خیال مې کړی و چې ورځې به زه د افغانستان لپاره چمپیونشپ کوم. نورو سیالۍ کې هم ما لومړی مقامونه اخیستي دي. په 800 متره کې ما چمپیونشپ ګټلی ده. په برټانیې کې دوست د 800 کیلومتر کې زه چمپیونشپ لرم د 2020 کال کې. اما دغه تود هرکلی د افغانانو لخوا نه ماته نه و شوی، د مشرانو لخوا نه. اما دغه سیالۍ کې زه ډېر وهڅول شوم، تشویق شوم، پوسټونه خلکو را باندې وکړل، مبارکیانې، ټلیفونونه راته وکړل، کور د ټولو آباد وي. نو هڅې مې کړې وې، تمرینات مې لرل، زحمتونه مې باسلي ول. یقین تاسو په رب وکړئ چې شپه ورځ ما په ځان باندې یو کړی ورځ د ګران افغانستان لپاره یو څه کوم چې افغان ولس په خوشحاله کړم. هماغه څه چې نتیجه د افغان د ولس د دعا په برکت باندې
اتل ولي سوله. نوري صاحب تاسو په نابینا ځان دا چې سترګې مو څه نه ویني سیالۍ کوئ ځغاستې لوبې کوئ ورته لامبوهنه هم کوئ نو کله هم په لوبو کې خوږ شوي یاستئ؟ بلې هو په 2019 کال کې د نړیواله سیالۍ وه زما د لندن ماراتون په نامه هغې لپاره ما چمتووالی نیوه. یو ورځ د تمریناتو پر مهال باندې ولیدلم نو په ډېر خوږ نه شوم له نیکه مرغه خدای بچ کړم. په هغه صورت کې چې موږ ځغاسته کوو منډه وو نو که موږ وغورځېږو نو تقریبا سخت ډوبلیږو. اما علاوه دغه نه زه اوس ماشاءالله الحمدلله ستونزه نه لرم. هغه طریقې طرز درته زه چې په کوم ځای په کوم ډول باندې منډه ځغاسته بالکل عادت به مو کړی وي. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. کله چې تاسې د سلګونه بینا لوبغاړو سره لوبه کوئ نو یوازې تاسې پکې نابینا استئ نو دغه بینا لوبغاړو رویه تاسو سره څنګه وي؟ رویه طبعا ظاهر خو پکې نه وینم. طبعا سیال خفه کېږي چې یو بل څوک ماته ورکوي اما په ظاهر کې زه څه نه وینم. تعجبه وي اوس دغه سیالۍ کې چې ما قهرماني ترلاسه کړله ټول سایلبین ټول لوبغاړي حیران پاتې ول. په دې کې هغه لوبغاړي ول چې د سومالیا نه د جمیکا نه د یوروپ نه د انګلند نه. اما خدای تعالی دغه استعداد افغانانو ته ورکړی دی. دغه استعداد ما کې خدای تعالی اچولی دی د افغانانو دعا په برکت باندې. نو ډېر داسې یو ښه ټول هرکلي سره مخصوص دلته په انګلستان کې په افغانستان کې نو ښه او اتلولي نه خوشحاله یم. زه ډېر خوښ یم. نوري صاحب تاسې تل ویلي دي چې ستاسې مېرمنه ستاسې لپاره تاسې تشویقوي او ستاسې لپاره ډېره خوشحالېږي. په دې اتلولۍ ستاسو مېرمنه څومره خوشحاله شوه؟ زه ډېر کریډټ مې رښتیا هم مېرمنې ته ورکوم. واقعا په هرې برخه کې البته د ورزش په برخه کې زه ډېر هڅولی یم. یقین په رب کې ډېرې هڅولی یم. هرې سیالۍ نه مخکې ما د هرې سیالۍ نه مخکې ما ته داسې مېړانې خبرې کوي لکه د ملالې ما ته مثبت روحیه راکوي. دا دې وکړي چې موږ هم افغانو مېرمنو ته روحیې ورکړو مثبت روحیې ورکړو او افغانې مېرمنې مېړونو ته مثبت روحیې ورکړي. اما ما سره په ډېرې برخو کې مېرمنې مې ملاتړ مې کړی ده. ټول دې اباد دي. نوري صاحب ستاسې تمرینات څه ډول دي؟ د نورو لوبغاړو سره یو ځای تمرینات کوئ که نه بېل روزونکي لرئ تاسو سره تمرین کوي؟ نه زه ځانګړي روزونکي لرم. زما ځانګړي روزونکي دي ځانګړي ځایونه دي زما د تمریناتو لپاره ځانګړي وختونه دي ځانګړي ورځې دي چې زه تمرینات کوم. نو بیا سیالي ده که چېرته زما د 10 کیلومتره منډه وي د دې لپاره موږ ځانګړي تمرینات لرو. بیا دلته موږ د منډې کلبونه دي هغه رننګ ټرک دي په هغو کې موږ سپرنټ باندې کار کوو په سپیډ باندې کار کوو په نورو برخو باندې هلته کار کوو. بیا کله که اوږده منډه وي هغې لپاره نور ځانګړي نور باندې تمرینات دي. باندې د سیالۍ چې موږ چې اوږدې سیالۍ باندې لکه ماراتون په نامه سیالۍ دي موږ بیا په رقم ځانګړي ځینې چې لکه خاټې دي لکه چسناک خاټې منطقه ده د هغې کې موږ به فشار په بدن باندې راسو. پوه شي کوم قوم چې غونډیګانو باندې موږ منډې کوو دلته بعضې ځانګړې تپې دي چې موږ په غونډۍ باندې منډه وکړو تر څو په فلټ په هوا هغې کې موږ سیالي اسانه وي. نو جیب ته موږ په نفس باندې کار کوو په اسکل موږ چلو په دې کې لامبو وهنه زده کوو. په هر برخه کې ځکه منډه ډېره سخته لوبه ده ځکه چې باید نفس پکې پوخ عضلات پکې جوړ جوینټونه پکې وي او روحاً په ډېر باید اماده اوسئ. د فزیک تر څنګه یو لوبغاړی باید روحاً ډېر آماده اوسئ. ډېری لوبغاړي موږ لرو چې هغوی فزیکي جوړ دي سیالۍ ته اما روحاً ضعیفه دي سیالي نشي کولی. نو دلته روحیه ډېره مهمه ده. سیالۍ ته داخل کېږي باید روحیه ته ډېره مثبت وي. په خپل تمریناتو باندې باید ډاډه اوسئ. ډېره مننه. هم سیالۍ ته نه وځم نو په خپله په تمریناتو باندې ډاډه یم. نوري صاحب په لومړیو کې طبعا تاسو چې ځغاستې ته مخه کړه ډېره به درته سخته وه نو دا راته ووایئ چې څومره تمرینات مو وکړه څومره وخت یې ونیو چې تاسې ځغاستې ته اماده شئ او سیالۍ ته راشئ؟ زما خو د تمرین به درته ووایم چې لومړی دلته انګلستان ته د ما 6 کاله کېږي چې انګلستان ته راغلی یم. 15 کاله شاوخوا کېږي چې زه په دغې لارې کې مبارزه کوم. په دغې لارې کې زه خپل
تمرینات سیالۍ کوم اوایلو کې یو څه راته سخته وله اسانه نه وله ځکه چې نابینا او منډه وهل دا ځانګړي تمرینات غواړي مثبته روحیه غواړي یو مثبت فکر غواړي د وطن مینه غواړي نو دلته ځانګړي روزونکي ماته راکړل ټول په ځان باندې سختې تېرې کړې تنګې مې تېر کړل تکلیفونه مې په ځان باندې منل هماغه چې نتیجه مثبت شول بالاخره چې نن زه په نړیواله سټیجو باندې زه د افغانستان استازیتوب کوم. نوري صاحب تاسو چې کله اتلولي لاسته راوړې ده نو تاسو سره چې کومې جایزې درکول کېږي تاسو هغه ټولې په بېوزلو ویشلې دي د دې تازه بریا کې که تاسو سره نغدي جایزه درکړل شي نو تاسو به د افغانستان هغو بېوزلو سره مرسته وکړئ او که نه څه مو په نظر کې نیولې دي؟ بله هو هرې سیالۍ نه وروسته لوبغاړي جایزې ترلاسه کړي البته هغه لیګ رنران لکه اول دوم درېیم دوی ته ځانګړي جایزې دي هغه ورکړل کېږي هرې سیالۍ نه چې وروسته د بریا په صورت کې ما جایزه اخیستې ما افغانستان کې د بېوزلو سره کومک کړی اتېرې سیالۍ کې چې ما جایزه ترلاسه کړله په افغانستان کې مې بالخصوص په مشرقي ولایتونو کې مې د یتیمانو سره مرسته وکړه د خوراکي توکو نقدي مرسته مې وکړه دې سیالۍ کې هم کله چې ما قهرماني ترلاسه کړله ما ته امتیاز نقدي راکړل شول نو زه پلان لرم چې دا هم په غریبانو ویشم ځانګړي کورنیو باندې ویشم نو دا لړۍ زما دوام لري نه تنها چې ما ته جایزه راکړل شي زه چې دا په غریبانو باندې وویشم تر خپلې وسې پورې دا کار زه کوم بالخصوص په دغه اوسني وضعیت کې چې نوي تحولات افغانستان کې راغلل موږ ټول افغانان ټول تجاران د هغه افغانان ټول چې په یورپ کې په غربي دنیا کې مېشت دي دوی تر خپلې وسې باندې باید دا مسؤلیت د څو کورو یو دوه درې پنځه لس کورو مسؤلیت په غاړه واخلي تر څو دغه افغانان ولږې سره مخ نشي یو مشکل سره مخ نشي تر څو دا نظام په پښو صحیح درېږي. نوري صاحب تاسو ویل چې د دې بریا نه وروسته تاسو ډېر وستایل شولئ د اولمپیک له برخې تاسو ته چا زنګ ویلی او تاسو یې ستایلي یاست او که نه؟ بله هو کله چې ما بریا ترلاسه کړله رئیس د اولمپیک انجینر صاحب نظر محمد مطمئن صاحب ما سره اړیکه ونیوله او تقریبا ډېرې خبرې وکړلې په هرې برخه کې موږ بحث لره او د هر ډول سپورټ ډاډ راکړه چې موږ به ستاسو حق نه طلب کوو معلوم ته به حق ورکول کېږي جوړ ته بېل حق ورکول کېږي اما توازن به برابر ساتو نو رښتیا هم زه ډېر خوشحاله شوم چې یو رئیس د اولمپیک د یو لوبغاړي او معلوم لوبغاړي قهرماني نه ضایع کېږي نو واقعا ما ته ډاډ راکړه چې هر ډول سپورټ کور دی اباد وي نو انشاءالله په راتلونکي سیالۍ کې دی موږ سپورټ کوو حمایه کوو دی په ګډه به سره کار کوو همدارنګه ما مې څه پوښتنې لرلې چې سره مې شریکه کړلې په تېره سیالۍ کې هم ما اتلولي ترلاسه کړل اما ما ته اولمپیک له خوا نه زنګ نه و راغلی اما دې دفعې په دغه سیالۍ کې رئیس اولمپیک ما سره اړیکه ونیوله مبارکي راکړله او د هر ډول سپورټ ډاډ یې راکړه د ورزش په برخه کې. نوري صاحب تاسې وخت نا وخت مونږ خبرې وو چې د لامبو وهنې تمرینات هم کوئ راتلونکي لپاره کومه سیالۍ لرئ که څنګه؟ بله هو ځغاسته او لامبو وهنه دا نږدې څانګې دي یو بل سره نو ټاکل شوې ده چې زما د لامبو وهنې سیالي به په راتلونکي 10 ورځې کې یعنې په ډسمبر میاشت کې په 11 ډسمبر باندې په انګلند کې ترسره کېږي دغه لامبو وهنه سیالي به د 100 معلولینو په وړاندې وي 100 معلولین به په دې کې ګډون لري یوازې زه به یم چې د افغانستان استازیتوب وکړم په لامبو وهنه کې نو امید لرم افغانانو نه هیله کوم چې په دعاګانو کې یاد وساتئ تر څو په لامبو وهنه کې هم د افغانستان لپاره ویاړ کمی کوم او اتلولي ترلاسه کړم. نوري صاحب تاسو ویل چې په دې لامبو وهنې سیالیو کې به ټول معلولین وي څه ډول معلولین یوازې ټول به نابینا وي که نه د وجود نور غړي به لاس ورکړي؟ نه صاحب یوازې به زه پکې نابینا یم دغه معلولین ټول به بینایان وي البته دا ټول ذهني معلول دي لاسونه شته دي خپې شته دي سترګې شته دي ټول بینایان ټول جوړ اما صرف
بعض ذهني رواني تکلیفونه لري په هغه اساس دوی معلول دي. نو زه به د دوی په وړاندې رقابت کوم. د الله په توکل د افغانانو د برکت امید لرم چې په دې کې هم یو ښه ویاړ وګټم او آمادګي دغه تېرې 6 میاشتو 7 میاشتو شاوخوا کېږي. زه ډېر سخت تمرینات لرم د لامبو وهنې لپاره. انشاءالله چې موږ به دعا کې یاد ساتو، الله مو تل کامیابه لره. نو دا راته ووایه نوري صاحب چې په یو وخت کې 2 ورزشه کوئ، 2 رشتې مخې ته وړئ، سخته نه ده درته؟ دا په وړتیا باندې صرف دلالت کوي. یو معلم د کیمیا هغه په خوا کې 3 نور مضمونونه هم درس ورکوي. بالکل سمه ده. نو دا وړتیا په افغانانو کې الحمدلله ساده تفصیلاتونه زمینه سازیان شته دي. دا وړتیا په ما کې شته ده چې زه د لامبو وهنه وکړم. زه پخوا هم لامبو زده نولم، اوس هم لامبو وهم. اما لکه څرنګه چې ما ذکر کړ د ځغاستې تر څنګه لامبو وهنه دا ډېرې څانګې دي، یو په څه ډېر تړلي تمرینونه دي. که یو لامبوزن وي هغه ډېر ښه ځغاستونکی جوړېږي، یو ښه ځغاستونکی او ښه لامبوزن جوړېدلی شي. په هماغه اساس زما مجرب مسلکي روزونکو دا تصمیمونه وو چې ته د لامبو وهنې ته دوام ورکړې. نو انشاءالله امید لرم چې یو ښه لاسته راوړنه به د افغانستان لپاره په دې توګه ولرم. نوري صاحب په ځغاسته کې مو اتلولي لاسته راوړله، اتلولي مو خپله کړه. نو نور ارمانونه لرئ چې غواړئ د لامبو وهنې په سیالیو کې هم ګډون وکړئ؟ بله هو، زه امید لرم، زه تمه لرم هر لوبغاړی هڅه کوي، کوشش کوي چې اتلولي ترلاسه کړي، قهرماني ترلاسه کړي، لومړی مقام ترلاسه کړي. هر لوبغاړی دا هڅه کوي. نو یقین په رب وکړي چې ما په ځان باندې شپې ورځې یو کړي دي. نه تنها په دغه اوضاع کې زه تمرینات کوم. زه کله ناکله هفته کې یو ځل 2 ځلې چې کله موسم آب و هوا ښه وي دلته بعضې بیچونه دي، بعضې بحرونه دي چې زه هلته د لامبو لپاره د تمریناتو لپاره تر څو ډېر په نفس باندې مې کار وکړم، په تخنیک باندې کار وکړم. نو امید لرم چې د دغه سیالۍ کې به د افغانستان لپاره د افغانانو د برکت یو ښه ویاړ وګټم. انشاءالله. نوري صاحب د دې هر څه نه مطلب همدا دی چې معلولیت محرومیت نه دی، یعنې معلولین هم کولی شي چې ډېر څه لاسته راوړي، همداسې ده؟ بې له شکه چې هېڅ کله معلولیت مخنیوی د یو شخص د پرمختګ نشي کولی. و په بعضې مسایلو کې یو څه مخنیوی به وي، اما اکثریتو برخو کې هېڅ ډول ممانعت د چا د ژوند نشي کولی. یو معلول لوبغاړی 500 بینایانو ته شکست ورکول، ماته ورکول، لومړی مقام ترلاسه کول، دا عجیبه کار ده. دا د الله په زور کېږي، د الله په حکم کېږي او د مسلمانانو د افغانانو د په برکت کېږي. ګوره دغه یو ولګو ده، دغه تجربه د افغانانو ته زما هیله افغانانو ده چې مطلب ناامیده کېږي مه. هدفونه وټاکئ ژوند کې، هدفونه وټاکئ، خپل هدف پسې لاړ شئ، وطن سره مینه وکړئ، یووالي باندې کار وکړئ، پوه شئ په خپل مسلک باندې کار وکړئ. امید لرم چې د خپل هدف ترلاسه کړئ. نو زما هڅه امید همدا ده چې په دغه معلولو سترګو باندې زه وتوانېږم افغانانو ته یو هغه سم یو ویلګو سم یو تجربه سم چې وهڅوم چې ګوره معلول یو تمرین کې اتلولي ګټي، یو بنا افغان کې سل په سله کولی شي. ناامیدي دې نه کوي افغانانو نه، بس ټارګېټ دې وټاکي، حتما ژوند ورته رسېږي. نوري صاحب که په وروستیو کې د افغانانو یا د خپلو هغو مینوالو کومه غوښتنه لرئ نو مهرباني وکړئ. لومړی خو زه ټولو افغانانو نه، ټولو مشرانو نه، شته حکومت نه، ټولو نه مننه کوم چې په دغې اتلولۍ یې زه وهڅولم، تشویق یې کړم، تقدیر یې کړم. کور دې د ټولو ابادي. بیا هم د ټولو نه هیله کوم چې راتلونکې سیالۍ کې مې په دعاګانو کې یاد وساتئ تر څو د افغانستان لپاره په همدغې لامبو وهنې برخه کې هم اتلولي ترلاسه کړم. بیا هم ټول افغانان د ژوندي وي، د افغانانو دعا برکت ده چې زه نن اتلولیان د افغانانو لپاره ګټم. نوري صاحب تاسو نه ډېره مننه چې موږ ته د وخت راکړ او خپرونه کې راسره مېلمه شولې. په وروستیو کې د تاسو بیا هم د اتلولي مبارک. تاسو نه مننه چې ما ته مخه کړ، ډېره زیاته مننه. د یو سرلوړي او اباد افغانستان په هیله، کور مو اباد. ډېره مننه. ډېرو قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ د دې اونۍ د لوبې خپرونه. تر بلې خپرونې پورې تاسې پوله او بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شي. له لیدلو مو مننه.